دوستانو نن د خپرونو په دوام د جلال آباد ښار له دې ځای څخه درته خپرونه یا برنامه برابروو. دا د جلال آباد ښار د نارنج باغ څارویو منډۍ یا میله ده. خو د موږ نه دولت نه همدا هیله ده چې موږ سره یو څه کومک وکړي په دې باره کې. واخه نشته یو منبوس په 100 روپۍ دی، باید موږ دولت نه غواړو چې موږ سره یو څه کومک وکړي، او خصوصا د میلې ټیکدار چې د اجي سمې دا موږ سره ډیر همکاري کوي. په هر گزاره کې که 50 روپۍ کېږي دا د موږ نه 100 روپۍ اخلي. نو د موږ نه دولت نه دا نور میله ده چې موږ سره همکاري وکړي په دغه برخه. خلک غریبان دي، مشکلات د بارانونو سیلابونو راغلي، ټول خلک تیکو پارچه دي. بیرحمه ډاکټران دي د مخې کسابان دي، ګیري نندرې د پرې دره روان شه په دې لاره بدبخته ننګرهاره. غریب سړی تباه دی د دې نه مرګ په کار دی، اوږده رسۍ راواخله مرۍ غوڅه کا د یاره بدبخته ننګرهاره. ډېر زیات واړه دي. بس دا غریب خلک غریب دي، 3-4 روپۍ وسه ده دا ورته راوستي نه. دغه ټوله 2-3 کیلو غوښه هم نشته دی کنه. خیر دا په عادت خرڅېږي کنه. نو اوس خر کې 60 من غوښه ده په 2000 نه خرڅېږي. السلام علیکم. د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ټول براته ښه یاست او د صحت او عافیت جامې به ستاسو په تن وي. خوشحاله ژوند به لرئ او ژوند به در باندې ډیر ښه تیریږي. دوستانو نن د خپرونو په دوام د جلال آباد ښار له دې ځای څخه درته خپرونه یا برنامه برابروو. دا د جلال آباد ښار د نارنج باغ څارویو منډۍ یا میله ده. هغه ځای دی چیرته چې ګڼ شمېر هیوادوال دلته دې میلې ته راځي او دلته څاروي اخلي او خرڅوي. دا چې په اوس وخت کې د څارویو هغه قیمتونه په څه ډول دي او خلک له کومو سیمو دلته دې میلې ته راغلي دي، نو غواړو په همدې هکله درته خپرونه برابره کړو. مالتیا مو وکړئ او تاسې موږ سره زموږ دغه ښایسته او په زړه پورې خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست، هیله ده ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل وطندار ولاړ دی، د ده سره خبرې اترې ترسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة ښه یې جوړ یم خیر یې؟ خوشحاله شې، ډېره مننه. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر دی ته خپله ښه یې جوړ یې؟ خدای دې ښه لره. دلته بخیر راغلی؟ شکر دی خدای رحم دی. ډېره مننه. نوم مبارک دې څه دی؟ نوم مې شیربهادر دی او تخلص مې ناڅاپي دی، د خوږیاڼو ولسوالۍ د کږې د بازار اوسېدونکی یم. د خوږیاڼو یې شیربهادر ناڅاپي. ناڅاپي دا تخلص د چا انتخاب کړی؟ خپله مې انتخاب کړی، د شعر و شاعرۍ کې مې ګوتې ویو او شاعري هم کوو او تجارت هم کوو دې تر څنګه. دا هر څه ناڅاپي کې ځکه چې تخلص ځان ته ناڅاپي انتخاب کړی. بالکل بالکل. څومره وخت شو چې سوداګري کوې دلته؟ 13 کاله به کېږي وروره. 13 کاله. عمر دې څومره دی؟ 40 بومه. یعنې 10 کلن وي چې د سوداګرۍ ته راوتې؟ ما پلار سره به ګرځو دوره نه، بس هماغه رسم دا تجارت کولو تر اوسه پورې. اوس دې څاروي څومره راوړي دي؟ ولې یو 10 ماله مې راوستی دی. څه شی دي هغه؟ وري. اوس وخت کې وري قیمت دي که ارزانه؟ اوس خو جګ دی وروره. مثلا اوس وخت کې څو میاشتني په څو باندې پیدا کېږي؟ بس د کال په څه چې 14,000 14,000 12,000 رقم ریټونه شته دی نو. او دا وجه ویلت څه شی دی چې په دغه وخت کې دغه څاروي قیمته کېږي؟ دلته خو کال آباد راغی، واښه پرېمانه شو او بل دلته د لوی اختر مسله ده، ټولې وایي 1.5 میاشت پاتې ده، دغه د وجې نه مال جګ شو. او دا د کال په کوم سیزن کې ستاسې بازار ښه وي او سوداګري مو ښه وي؟ بازار یې موږ د لوی اختر ښه سیزن یې چې رښتیا خبرې لوی اختر موږ ښه سیزن دی. په یو ورځ دې ډېرې څو روپۍ ګټلې او تاوان دې څومره کړی؟ والله تاوان هم کوو ګټه هم کوو. داسې جمعه راغلی چې 10,000 هم ګټلي، داسې جمعه راغلی چې 60,000 هم تاوان کړی دی. نو مسله برابري خبره ده. نو
بیا خو به دې سوداګرۍ کې ښه تجربه هم لرې نه نه ښه ټیټه دا خبره چې مشکل به کې نشته دی یوازې هم دغه ورکیان اخلي او خرڅوي که نه نور غټ څاروي م اخلي څاروي نه اخلو دا وړین مال اخلو لیدونکو ته څه کوم شعر لري که نه مهرباني بې رحمه ډاکټران دي د مخې کسابان دي ګیري نندرې د پرېږده را روان شه په دې لاره بدبخته ننګرهاره غریب سړی تباه دی د دینې مرګ په کار دی اوږده رسۍ راواخله مرۍ غوڅه کا د یاره بدبخته ننګرهاره د پلار نه چې نسمن وي بچی به یې څه رسمن وي ویم ډېر انتظار ښه دی خدای به یې درکړي په کراره بدبخته ننګرهاره شاعره ناڅاپه بدبخته لیونیا هېڅوک دې په کار نه شو هر سړی دلته اوزګاره بدبخته ننګرهاره ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه کور وران خیر دوستانو بیا هم ښه راغلاست هیله د ښه به یاست د څارویو په دې منډۍ کې بالاخره دلته یو مشر را سره څنګ کې ولاړ دی د سره خبرې اترې ترسره کوو دیم چې دی خپله دلته کار روزګار لري یعنی هغه پیر او پلور ترسره کوي خبرې ورسره کوو تاسې موږ سره ملتیا ترسره کوئ السلام علیکم وعلیکم سلام د تاسو نه ډیره مننه چې دلته راغلي یاست او موږ ته هم وخت راکړ خوشحاله شه کاکا ډېره مننه نوم که د لومړیو کې لیدونکو ته واخلي رحیم وتک ده او د ننګرهار په میله کې د غواګانو کار کوم خوشحاله شي ډېره مننه څومره وخت کېږي چې دغه سوداګري کې او دا مالونه اخلي او خرڅوي 50 کاله 55 کاله مې عمر ده 50 کاله کېږي چې همدا کار کوم د مال ماشومتوب نه دې شروع کړی بخیر نو ماشومتوب نه مې دا کار کړی ده بالکل خپل کار کې خوشحاله یې بالکل راضي یم د الله نه ډېر شکردار یم چې بس حلال رزق ده حلال کار کوم او کار مو سخت دی که آسان دی والا کار خو سخت ده خو غریبي ده نو مشکلاتونه پکې راځي نو مال د ساتنه م ورکوو خو د موږ نه دولت نه همدا هیله ده چې موږ سره یو څه کومک وکړي په دې باره کې واښه نشته یو منبوس په 100 روپۍ دی باید موږ دولت نه غواړو چې موږ سره یو څه کومک وکړي او خصوصا دغه د میلې ټیکهدار چې د حاجي سمیع دا موږ سره ډېره همکاري کوي په هره ګزاره کې که 50 روپۍ کېږي دا د موږ نه 100 روپۍ اخلي نو د موږ نه دولت نه دا نوره میله ده چې موږ سره همکاري وکړي په دغه برخه کې خلک غریبان دي مشکلات د بارانونو سیلابونه راغلي ټول خلک تیکه او پارچه دي خو حاجي سمیع موږ سره ډېر کومک کوي که د دولت 20 روپۍ کېږي او 100 روپۍ کېږي دا د موږ نه 10 روپۍ اخلي نو د موږ د والي صاحب نه دا هیله ده چې موږ سره نوره هم همکاري وکړي په دې بغه کې چې دغسې یو ټیکهدار موږ سره همکاري کوي او ټول خلک ترې نه خوشحاله کورې ودان خدای دې ښه لري په اوس وخت کې د غواګانو قیمتونه په څه ډول دي ډېر ښه قیمتونه دي مداچۍ د کزراتۍ د ډېر په مناسب بیه باندې دي او ریټونه ډېر ښه دي خو صرف مشکلات دغه ده چې ګیا نشته ده لارې بندې دي پخوا به د پېښور یو ځای بل ځای نه اوس دغه وطن خلک دي خوسکی نیم خوسکی واخلي او غوا وې ساتي خواري پې وکوي خو صرف دغه د میلې په حساب باندې چې د موږ دغه پیسې مثال دغه سړی موږ سره ډېر کومک کوي که شل ورته په لاس کې ورکو که لس ورته په لاس کې ورکو زموږ نه دغه دا خلک دا ټول عوام ترې خوشحاله دي د موږ دولت نه هم دا هیله ده چې همدغسې یو سړی باید ټول عمر همدالته ولاړ خدای دې ښه لري کورې ودان دلته په دې میله کې ارزان بیه غواګانې په څومره پیسو باندې کېږي او قیمت بیه غواګانې په څومره پیسو باندې کېږي ولې ته لک روپۍ پورې ته 80,000 ته 80,000 مختلف ریټونه دي زراعتۍ مال او داسې اچای ښه دي بیې سره ښه دي ډېر ښه په مناسب خلک زراعتۍ ډېرې زیاتې خوښوي که وطني غواګانې د وطن خلک ضعیفه دي ضعیفه په دې دي چې مثال د خبرې مشکلاتونه ډېر دي دغه 40,000 او 10,000 او 50,000 دغه اخلي خپله ګزاره پې کوي مثلا وطني غواګانې 2 ټیمه څومره شیدې کوي شیدې اوس دلته د خوراکه پورې دي که موږ سره دولت کومک وکړي دغسې یو واښه او یا باته ورته راکړي نو شیدې به ډېرې وکړي په وچو بوسو به چی وکړي یا 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو نو یا 6 کیلو او زراعتۍ مثال 7 کیلو 8 کیلو دغه شیدې کوي خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې نور څه وینا لري دولت نه څه غواړي څه پیغام د سره مهرباني امارات اسلامي نه دغه خو دغه غریب ولس سره ډېر کومک وکړي بارانونه سیلابونه پرې راغلي دي خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي او بس دغه د موږ همکاري چې موږ سره کومک وکړي زراعت په برخه کې چې دا خلک لږ جګ شي زراعت او مالدارۍ برخه کې توجه ده خوشاله شي ډېره زیاته مننه کوو مننه چې موږ ته وخت راکړو تاسو د خپل قیمتي وخت دلته بس موږ سره خیر وي کاکا تاسو مننه خیر سلام
لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست، هیله ده ښه به یاست. دلته څنګ ته مې یو مشر ولاړ دی، د ده مشر سره هم خبرې اترې ترسره کوو، مالتیا مو ترسره کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ شکر الحمدلله، بس روغ رمټ یو د استثاد دپاره. خدای دې ښه لره خوشحاله شي. نوم مبارک کړي درنو لیدونکو ته واخلئ. معین الله مې نوم دی، د روداتو ولسوالۍ د حصر شهید کلي. ډېر ښه. د روداتو نه اوس دلته دې میلې ته راغلی څنګه؟ روداتو ته رودات نه راغلی یم. څه شی دې راوړی و دلته؟ څه شی مې راوړی نه، بلته اخلم او دلته لاره کې اخلم او منډۍ کې دننه خرڅوم. بار بیرون سړک کې اخلي او دې خوا یې راوړی منډۍ ته؟ او منډۍ ته راوړم. څو روپۍ دې وګټلې؟ بس دروغ درب څه به څه لوي او نن مې 9,500 روپۍ کړي. حتی یاد وکړله که نه چې مالونه مې راوړي و خرڅ مې کړل او اوس ځم په خیر سره 1,500 دې ګټلې وي؟ او 1,500 مې ګټلې. هرې میلې ته ځې که نه یوازې نن دلته راغلی؟ دا هفته کې چې څومره میلې دي او په ننګرهار کې کېږي دې ټول ته رسیدګي کوم. د شپې 3:30 بجې راپاڅېږم او مونږ سیدې سلطان جومات ته لوی جامع جومات ته کې مونږ کوم د سار اول موټر کې زماره میلې له او دې حلال کار روزګار پسې وځي. او ان شاء الله وځي. ډېر خلک وایي چې دغه سوداګر چې دی دغه پیر او پلور کې لږ قسمونه کوي، رښتیا ده که څنګه؟ قسمونه کوي نه، دغه سلنګه غوان د مونږ چې 10 کیلو 12 کیلو شی خلو او خرڅوي چې د کسب په ګټه نه چې زر قسم ولا خورم دت نه 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 اخلي چې پیټه ولا پکې پاتې نشي، پوستکي ولا پکې پاتې نشي، تا نه نه لي هغه خپل ګټه سنجي او بیا دا کار کوي. هغه زمونږ نه ډیرو خیر دي. او یاد دې وکړه چې دلته یوازې ننګرهار کې چې کومې میلې دي هغې ټولو ته ځمه، بیا چې کونړ کې وي لغمان کې وي هغلته هم ځې که نه ځې؟ لغمان له ځمه، لغمان له شوکي ځمه. هسې د لغمان نه باندې ګران دی، هره جمعه ځم 10 11 12 پورې کار کوم، بیا مانځه ته متوجه یم، مانځه نه قضا کوم. دا لغمان در باندې څنګه ګران دی؟ دوستان دي که څنګه هلته؟ انډیوالان مې پکې ډېر دي، دا پشیان راځي دي چې انډیوالي ده زما ورسره راځي جاته ځمه. خوشحاله شي. د سوداګرۍ دې څومره وخت کېږي چې دغه کار روزګار کوي؟ یاره زمونږ پلار دا کار کوو، بیا پلار نه موږ ته چې کله پاتې کېده بیا چې قسم به پرې نه خوري، دا زمونږ وصیت دی درته چې د کسب پکې ګټه نه تا نه نالي که زر قسم ولا خورم. نو زما خپل ځان چې کېږي د زړو طالبان حکومت چې هغه وخت کې به ما پاکستان ته کچاکي دا مال وړو، بس اوس چې دی اوس هم د خپل وطن کې کار کوو. خدای دې کاروبار کې برکت واچوه. خوشحاله شي. ډېره زیاته مننه. که وروستیو کې څه پیغام د سره مهرباني؟ بس پیغام خدا دې انشاءالله چې زما د خوانه چې ټول مسلمانان دي یو ورونه یو اتحاد او یو اتفاق شي، په دې باندې زه ډېر خوشحاله کېږم. خوشحاله شي. دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل وطندار هم ولاړ دی، د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ بالکل خیر خیرت ده. خوشحاله شي. مننه. نوم مبارک دی څه دی؟ نورجان. نورجان. تخلص شته دی که نه؟ او تنها. تنها یې که نه؟ او نورجان تنها. بالکل. اوس تا سره خلک هم ولاړ دي، تنها خو نه یې که نه؟ مېرې انډیوالان ډېر خلک ولاړ دي، ډېری خلک دي که نه؟ او دا وری راوځي ګوره دانه په 4,000 روپۍ به یې کړي دي. او تا هم راوستي دي که نه؟ موږ هم راوځي دا ګوره هلته ولاړ دي. دا خو ډېر زیات واړه واړه نه دي. بس دا غریب خلک غریب دي، 3-4,000 روپۍ وسه ده دا ورته راوستي دي. دغې ټوله 2-3 کیلو غوښه هم نشته دی که نه؟ خیر دا په عادت خرڅېږي که نه. اوس خره کې 100 من غوښه ده په 2,000 نه خرڅېږي. خوشحاله شي. ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې دغه سوداګري کوې؟ بس دا یو 8 کاله کېږي، هر ولایت هر میلې ته ځو. ښه او د کوم ځای؟ چپلیار. چپلیار نه اوس راغلی دلته؟ که همدلته جلال آباد کې اوسېږي؟ چپلیار کې. دا یوازې دې میلې ته نن راغلی که نه هره ورځ دې میلې ته راځې؟ د دوار ولایت ته ځو. چار چېرته میلې ځان رسې نو؟ بس ځان رسول د خپله خوشحاله یې؟ بالکل. څو روپۍ ورځ به ګټې؟ باران ته بس دا 200 500 پورې کېږي. په ده باندې بیا هغه د کور چارې روانېږي؟ بس الله مهربانه ده. او څومره وخت وشو چې دا سوداګري کوې؟ بس یو 5-6 کاله کېږي. 5 کاله. مخکې دې څه کول؟ بس مخکې مور جان دا دیاړي میاړي و یو شی بل شی. دیاړي ښه ده که دغه کار دی اوس ښه دی؟ دا کار صحیح د وطن خدمت ده که نه د ولس خلکو غریبانو ته مالونه اخلو. چا مالونه په کار وي ولا اخلی او که څوک یې خرڅوي یا اخلی یې؟ بس ورجانه سرمایه‌دار سرمایه نه خلاص او غریب سره کومک کوو. وروستیو کې څه پیغام لري هیوادوالو ته؟ مهرباني. پیغام لرو چې ماشاءالله آبادي ته ډېر خوشحاله او باران ته ډېر خوشحاله باران ته الله دې هر کله چې آبادي راوړي او ډېر ښه امنیت ده ماشاءالله. او ټپه دې زده که نه و چې باران د ځمکې آبادي ده او شیرینه یاره زه په تا آباد یم. موږ په دې هلکان آباد یو. ډېره مننه. خوشحاله شي. کوره ده. زنده باد. وعلیکم السلام.
دوستانو بیا هم هرکلی ښه راغلاست. څنګ ته مې دلته یو بل مشر ولاړ دی او دا هم چې دی دلته دې میلې ته راغلی دی. ده سره هم خبرې اترې در سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم خی جوړ ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ خوشحاله شي. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې شفیق الله. شفیق الله. تخلص لري که نه؟ تخلص شیرزاد. شفیق الله شیرزاد. شفیق الله شیرزاد. ښه د شیرزاد وي که څنګه؟ نه یو دی خو کیلغوخ شیرزاد دی. ښه او تخلص د شیرزاد دی نو؟ تخلص مې شیرزاد. ښه دلته څنګه راغلی وي بخیر؟ دلته د اوریا خلو مالا خلو خرڅوي. همالته خوږیاڼو کې اوسېږې؟ ګاڼو کې اوسېږم. څونه وخت اوس چې دغه جلافي یا سوداګري کوې؟ ما ګیره خطوره وړکتوب مې چې هغې نه دا کار کوم. مخکې غواګانې اخیستې اوس د وریو ته شروع کړې. ښه ته ویل ګیره مې ګیره خو دې اوس هم توره ده ماشاءالله که نه؟ هغه خو د رنګ په وایي. ښه ګیره وسمه دې وهلې یعنې ګیره یې توره کړې ده. څو کاله عمر لرې؟ یاره نو تا بس 50 نه کوم زره کم نور باندې چې رسیدلی وو. ښه ښه خدای دې ډېر عمر درکړي. څومره وخت وشو چې دغه جلافي کې دا سوداګري کوي؟ دا خو ډېر وخت وته خو د وریو ته اوس ته اقدام برابر کړی دی چې دغه سیزن را روان دی. خلک غریب دي وسه نشته دی. که موږ د غټو غواګانو کار کول هغه اوس بیخي ارزښت نه لري. ښه اوس څو څاروي یا ورکي دي له خوږیاڼو دلته راوړي دې میلې ته؟ نه مې دا 3 دانې راوړي تر اوسه یو هم نه دی خرڅ. دا خرڅ شوی نه دی؟ نه یو هم نه دی خرڅ. څو دې بیه کړي دي؟ دا یو دانه ما بیه کړې په 13 چې ټول راځي 2 کم 50. ښه دا مخته چې ولاړ دی دا دې 13,000 روپۍ بیه کړی دی؟ بیه کړی دی. ښه مثلا دا چې حلال کې څو منه غوښه پکې وي؟ نو دا به دغه په نظر باندې 4-5 منه به زیاته خو نه ده. ښه اوس چې دا 13,000 روپۍ دی دا چې غټ اختر رانږدې شي مثلا ورځ 2-3 ورته پاتې شي بیا به همدغه ورکۍ په څو روپۍ هغه وخت کې خرڅ شي؟ په دې وخت دا وریا اوس خرڅوي په 18 یا په 14 هغه وخت په 13 دا باید خرڅ شي. دا 13 نرخ دی خو 13 نه کوي. دا څوک اخلي؟ خلک کمزوري غریبانه شي بس کوشش کوي. ته دا وایي چې د اوس په پرتله باندې بیا هغه وخت کې 2,000-3,000 روپۍ څاروي قیمت وي؟ قیمت یې وکنه اوس بعد وخت لار ځان وروسته به قیمت یې وکنه. ښه کله دې شوي دي چې یو څاروی دی اخیستی دی په 10,000 او خرڅ کړی دی بیرته په 15,000؟ نه داسې ډېر وریو کې نه راځي. وریا یو وریا 15,000 شي ته کال وساتې هم نشي ګټلی. وریا ته اوس والي په 10,000 ډېر توره وساتې په دغه یې نشي خرڅولی. کله کله چانس میلاویږي که نه پیدا کېږي؟ کله پکې چانس میلاویږي. هغه ډېر کم وخت وي چې وساتې مکمل او چې مکمل یې ونه ساتې هته نشي کولی چې دونه وري کې ته وګټې. دې 500-600 ګټه ده. 200-300 موټر کې اخلي بېرته څې راځي څه ته وخورې هېڅ شی هم نه هسې اقساطیري خلکو په جوړه کړې. خاصات ته وایي چې بس تېروم او بس دلته راځم او بس څاروي واخلم او خرڅ یې کړم همدا کوې نو؟ یو خپله نفقه لا پکته نصیب یې هغه موږ له پات شي. بیا غټ څاروي مې اخلي که نه مثلا غواګانې غویان؟ غویان ویلې نه اخلو چې هغه په ارزښت کې پر لږ وروسته د هغې سیزن شروع کېږي. اوس دا دي که نه اوس د هر څه پرتله وري قیمت دی. سیزن په سیزن تم کار کوي نو چې کله د غواګانو کار وي هغه کوي او چې کله د ورکیو سیزن وي دا کوي بیا؟ نو دغه موږ په دې وخت کې دا ښه ګڼو. هغه نور مالونه ډېر سست دي. خپل روزګار کې څومره خوشحاله یې؟ یاره څه وایو نو خپل تر خپل حده خوشحاله وي. هغه خپل پام په غلط دی کنې ګټې خو دا که پکې دې کې څه ګټې دي دې کې به څه ګټه وکړي. هر سړی چې راځي په چغ دی. خوشحاله شي. ډېره مننه. کور ودان خیر وسي. خیر وسي. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. څنګ ته مې دلته یو بل مشر کاکا هم موجود دی. ده سره هم خبرې اترې تر سره کوو چې دی د کوم ځای نه راغلی دی او دلته یې څه راوړي دي دې میلې ته. مالتیا مو کوي موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښه جوړې ټیک یې؟ خوشحاله شي. ډېره مننه. ښه انشاءالله صحت یې ښه دی؟ دا رقم د خوشحاله اوس. ډېره مننه. نوم مبارک دی څه دی کاکا؟ مبارک مې سلیم دی د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه او کامې نه راغلی بخیره؟ کامې نه یم راغلی دلته راغلی موی مبارک نه راغلی یم. ښه دلته موی مبارک کې اوسېږې؟ موی مبارک کې اوسېږم. ښه څه دې دلته میلې ته راوړي دي بخیر؟ شی مې راوړی ده دغه خوسۍ مې راوړی ده. خوسۍ قیمته ده که ارزانه؟ قیمته خو 10,000 روپۍ ریټ دی خو خلکو وغوښتله 15,000 روپۍ. ستا پلان څه دی په څو به بخیر سره ورکوې؟ زه خو یم چې د 3-2 شاوخوا کې خرڅه شي. دا دې خپله ساتلې وه که نه تا هم اخیستې وه؟ ما هم اخیستې وه. په څو دې اخیستې وه؟ دا 1,500 پورې شوې ده. اوس یې که 2,000-3,000 خرڅه کړې دا 2-3,000 روپۍ به ګټه وکړي درته. ګټې ته خلک راولي هغه ته خو یې نه راولي تاوان ته که نه. څومره وخت یې وشو چې دا سوداګري کوې؟ یاره کېږي به زما خو تقریبا چې 15 کاله 14 کاله خو به کېږي. پاکستان د خوا نه مطلب دا چې سوداګرۍ کې بې اخته یم. کار مو سخت دی که اسانه دی؟ ولا چې سخت هم دی او اسان هم دی خو چې پیسې تاوان چې وکړې بیا سخت دی
او چې ګټه وکړي بیا اسانه ده چې ګټه وکړي بیا به خوشحاله مې ډېره حاله به مې او که نه ها دا چې اوس مثلا خلک په 80,000 روپۍ غواړي نو که بیرته یې ته خرڅ کړې په 80,000 2-3,000 روپۍ تاوان شو نو کله دې دنه مخکې داسې تاوانونه کړي دي که نه تاوانونه یوې غوا کې مې په 8,000 هم تاوان کړی دی 9,000 هم کړی دی ګټو تاوان خو شته پکې همداسې به دې بیا ګټلې هم ډېرې که نه داسې مې ګټلي هم دي یوې کې مې مطلب 2,000 هم ګټلي دي او داسې مې ګټه هم پکې شته دی دا ګټه ډېره خوږی که تاوان ډېر تریخي خدای شته تاوان ډېر تریخي ګټه خو مطلب چې خوږی خو تاوان هم تریخي مرچکین هم ډېر تریخي لګي مسکین هم ډېر تریخي ښه خوشحاله شې ډېره مننه وروسته کې څه وینا لري پیغام مهرباني بس پیغام دغه ده چې مطلب دا چې الله دې په افغانستان کې امن راولي امین کې پوه شولې بس نور به څه پیغام وي بس دغه پیغام دی خوشحاله شې ډېره مننه خدای دې ستاسې دعاګانې قبول مننه خیر اوسې د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد ښار د څارویو په میله یا منډۍ کې برابر کړی او چمتو کړی و تاسو موږ سره ولیدل او وکتله یو ځل بیا چې په بلې خبرونه کې زه کاظم محمد راشد تاسو کوربتوب کوم موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې